يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي. يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي. هبي علينا فالقلوب أجادب جودي بوحي عن نبي أعظم. هبي علينا فالقلوب أجادب جودي بوحي عن نبي أعظم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. الحديث الثاني وهم حديث عن عمر لحضرة عمر رضي الله تعالى عنه روايته أيضا همدارنج قال: ووي العمر بينما نحن جلوس وداس حال كي سمو الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاندي ذات يوم يورد إذ طلع سراح كارسو علينا بموك باندي راوختول بموك باندي يعني راح كارسو مبتر بموك باندي رجل يوصلي شديد بياض الثياب تكس بني جامعي شديد سواد الشعر تكتور بيختانيو لا يرى عليه أثر السفر نكي النور باند لذلك يدلي ولا يعرفه منا أحد أو بمكه شاه غنبيزان، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترتوس رسول الله صلى الله عليه وسلم تكيناس فأسند ركبتيه إلى ركبتيه فالزنجنون يد رسول الله صلى الله عليه وسلم زنجنون تكيكل يعني مخامخ تكيناس ووضع كفيه على فخذيه أو دوار الله سنة كبرنو باندكيو كودل وقال أو ويويل: يا محمد أخبرني عن الإسلام. إيه محمد ما تدي إسلام بحق المعلومات راك ما خبرك بإسلام باندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتو فرمائل: الإسلام أن إسلام ديتواي تشهد أن لا إله إلا الله سيقواهي وركي دي سلا الله تعالى برتبلتوك لعبادة لايق نصر وأن محمدا رسول الله أو داس محمد صلى الله عليه وسلم الله تعالى رسول وتقيم الصلاة أو المنذ ودربه وتؤتي الزكاة أو زكاة وركلي وتصوم رمضان أو رمضان دمياش كروزي ونسي وتحج البيت أو بيت الله شريف حج أداكلي إن استطعت إليه سبيلا كشير تجتا وسو دي حج دي كولو يعني مالي أو بدني لحاظ باندي دي قدرته بيا بحج كبير فرض زبان. قال: وويل من المعنى دغسلي صدقت ركتادي وويل. يفضل بيادي دي حديث شريف معنا. الحديث الثاني دوهم حديث دادي كتاب دي 40 نووي دي إمام نووي دي سلبيبتو حديثونه دوهم حديث. الحديث الثاني دوهم حديث عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا
حضرت عمر رضي الله تعالى عنه همداراز رواية سويدة قال هدوويل أيضا يعني همدارا بينما قداس حالكي نحن جلوس سموناسكو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بولاندي ذات يوم يورد إذ طلع سراك كارسو علينا فموباندي رجل يوصلي شديد بياض الثياب تكسكن جاميبي شديد سواد الشعر تكتور وفتانيو لا يرى عليه للد الكدل كدباندي أثر السفر لسفر نخي ولا يعرفه أو نبي زندول دغسلي منا لمبسخ أحد هجا حتى جلس ترسوس كينستون إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند بآيتك يكري ركبتيه بريغوندي يقبل زنغنونا إلى ركبتيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم غوندوت أو يا زنغنونا ووضع أو كي يخودل كفيه دوال لا سنخبل على فخذيه فورنون قلوبان وقال أو ويل يا محمد إي محمد أخبرني ما خبرك عن الإسلام لإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل الإسلام أن إسلام دادا تشهد ستقواه وركلي أن دي لا إله إلا الله نست الله تعالى نست بل معبود برتل الله تعالى سخر وأن محمدا أو داش محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله يا الله تعالى استاذيدا يا الله تعالى رسولا وتقيم الصلاة أو المنذ ودروي وتؤتي الزكاة أو زكاة وركري وتصوم رمضان أو دي رمضان دمياس روزي ونسي وتحج البيت أو دي بيت الله شريف حج أداكري إن استطعت كتوكلايسي يا وممي إليه دي حجت سبيلا لارا يعني كتشرت قمالي أو بدني لحاز دي حج كولو وستوي نو دي حج بأداك بي قال وهو يلبي سلي صدقت تاريخ ياوي دا د دویم حدیث پښتو ترجمه ده هلته ما په لفظي معنا درته وکړه او دلته مکمله ترجمه ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنه روایت کې دی وایي یو ورځ موږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناستو ناڅاپه یو داسې سړی راښکاره سو چې تک سپین کالي اغوستي وو ویښتان یې تک تور وو د سفر نښې پرې نه ښکارېدې او موږ کې هیچا نه پېژانده هغه راغی او مخامخ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته داسې کښېناست ګونډې یې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګونډو ته مخامخ کړي او دواړه لاسونه یې په ورنونو کېښودل او پوښتنه یې داسې پیل کړي ای محمده ما ته اسلام راوښیه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل اسلام دې ته وایي چې ته د دې شاهدي ورکړي چې له الله تعالی څخه پرته بل د عبادت وړ څوک نشته او محمد صلی الله علیه وسلم یې رسول دی لمونځ وکړي زکات ورکړي د رمضان میاشت کې روزه ونیسي که وس دې وي نو د کعبې مبارک کې حج وکړي د ځواب په اورېدو هغه سړي وویل تا رښتیا وویل يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي هبي علينا فالقلوب أجادب جودي بوحي عن نبي أعظم هبي علينا فالقلوب أجادب جودي بوحي عن نبي أعظم دا دي دوهم حديث دوهم برخة الحديث الثاني دوهم حديث دوهم برخة فعجبنا له مغ حيران سدي سلطة يسأله بكتني كويل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدقه أو ارتواي استارك تاوين قال وويل دي سلي
فأخبرني عن الإيمان ما ته إيمان راوكه ما ته دي إيمان خبر راكه ما ته دي إيمان باك معلومات راكه قال ويل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله داس إيمان ولري الله تعالى باندي وملائكته أو ملائكه دي الله تعالى وكتبه أو كتابه دي الله تعالى ورسله أو رسولانه دي الله تعالى واليوم الآخر أو ورستي ورز دي حشر وتؤمن بالقدر خيره وشره أو بدي إيمان ولري تقدير دي الله تعالى بان إيمان ولري وخير دي تقدير أو بشر دي تقدير قال صدقت ويل دي سلي تاريخ ياوي قال فأخبرني عن الإحسان بيادي سلول سمات دي إحسان راوكي سي إحسان ستواي قال ويل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله داس تدع الله تعالى عبادة وكري كأنك تراه لك تسع غويني فإن لم تكن تراه كتنسي كولاي ساغويني فإنه يراك دا الله تعالى تابني قال فأخبرني قال ويل دي سري فأخبرني عن الساعة ما تدي قيامت برز معلومات راك قال ما المسؤول عنها ويل رسول الله صلى الله عليه وسلم سند فقتل سوي لدي قيامت برز فاك لباندي بأعلم زياد خبر من السائل لفقتني كونكي يعني چاچ فقتنا لما چکل يده ترغز زياد معلومات نلر قال فأخبرني ويل دي سري ما توكيا عن معلومات راك عن أماراتها لعلامود قيامته أمارات جمع أمارات يوي علامات والكي أمارات ديروا علامات والكي القيامة تبرز نخاني راتوخي قال وويل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها داس منزة خبل بادار وزيقوي وأن ترى الحفاة أو داس تويني الحفاة بخيلتي العراة لسلغر العالة ويجي رعاء الشاء بسنو فالونكي يعني شبانا يتطاولون سيالي كوي فلو يولو في البنيان أو باديوكي دي أو باديو بجولولوكي دي غطو بلدنگونو بجولولوكي ولا بلسر سيالي كي ثم انطلق بيا غسلي ولار فلبثنا مليا من يبسوخ انتظاروكو فلبثنا يعني وزن ديدلو مليا سوخ ثم قال بياوه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر وعمر أتدري من السائل أتدري أياتا تبيزني من السائل سوق دافتني كونكي قلت ما ورتويا الله ورسوله أعلم الله تعالى أو دي رسول كب ديبان خبر دي أغاية كبيزني قال ويل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه جبريل دا جبريل أتاكم راغي تاشت يعلمكم دركو دي تاشت دينكم دي تاشت دين يفضل بيان الحديث الثاني دوهم حديث دوم ورخة فعجبنا له مو حيران سو دي سريته يسأله تنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدقه وبياور تواي اشتارك كاويل قال ويل دي سري فأخبرني عن الإيمان مات لإيمان سخ خبر راكا إيمان معلومات راكا مات إيمان راوكيا قال وويل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله لا ستب الله تعالى إيمان ولري وملائكته أو ملائكة دي الله تعالى إيمان ولري وكتبه أو كتابونه دي الله تعالى إيمان ولري ورسله أو رسولانه دي الله تعالى بند إيمان ولري واليوم الآخر أو ورستي ورزد حساب ورستي ورزد حشر إيمان ولري وتؤمن بالقدر خيره وشره أو دي تقدر خير أو بشر بند إيمان ولري قالت دا معناس دا خير أو شر والد الله تعالى لطرفني الله تعالى دي بريك لكي الله تعالى دي خير دي شر فيسليكي قال صدق وويل دا سري تاريخ جاوه قال فأخبرني عن الإحسان بيادي سلول سمات دي إحسان فحق معلومات لك إحسان ستواي قال أن تعبد الله وويل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه تسدي الله تعالى داسي بندقي وكلي لك تسي الله تعالى ويني فإن لم تكن تراه كتنسي كولايس الله تعالى ويني
يا تنسي الله تعالى لدلاي فإنه يراك بشك الله تعالى تاويني. قال فأخبرني عن الساعة. قال وويل سري فأخبرني عن الساعة ما تدي قيامتي ورز معلومات راك. قال وويل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها ندب تلسوي بقيامتي ورز فهكلا بأعلم زياد خبر من السائل لفتني كونكي. يعني تاس لما فتنا كليدا زما معلومات لتاس زياد بقيامتي ورز فهكلا بني. قال فأخبرني عن أماراتها. وويل دي سړي ما ته د قیامت د ورځې نښې نښانې وښیه راته وایه دغو معلومات راکړه. قال وویل رسول الله صلی الله علیه وسلم ان تلد الأمة ربتها چې منځه خپله باداره وزیږوي وان ترى او داسې ته ووینې الحفاة پښې لوڅي العراة لوڅ لغړ العالة ویږي رعاء الشاء د پسونو شپانه يتطاولون في البنيان او بادیو کی یو لبل سره سیالي کوي. ثم انطلق بیا دا سړی ولاړ فلبثنا موزن دیدلو مليا یو څه وخت. ثم قال بیا وویل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري ابو عمر ایا ته پوهیږې من السائل چې دا پوښتنه کوونکی څوک؟ قلت ما ورته وویل الله ورسوله اعلم. الله تعالى او دغه رسول په دې باندې خبر دي. قال وويل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه جبريل دا جبريل أتاكم راغي تاسته يعلمكم دركو دي تاسته دينكم دي تاسته دين. دا معنا دا پختنی دی په خاطر باندې کولې ترڅو تاسته د اسلام دین په حق باندې معلومات دي. دې حدیث روایت مسلم کړی دی. دا دی حدیث د دوهمې برخې مکمله پښتو ترجمه ده. مو حیران چې دا څنګه سړی ده چې پوښتنې هم کوي او بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جواب کې وایي تا رښتیا وویل. بیا یې وپوښتل ایمان څه ته وایي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل ایمان دې ته وایي چې پر الله تعالی ایمان ولري، په فرښتو یې ایمان ولري، په کتابونو یې ایمان ولري، په رسولانو یې ایمان ولري، د قیامت په ورځ هم ایمان ولري او په دې هم باور ولري چې خیر او شر دواړه د الله تعالی له لوري دي. د ځواب په اورېدو یې وویل تاسو رښتیا وویل. بیا یې وپوښتل احسان څه ته وایي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل احسان دې ته وایي چې د الله تعالی جل جلاله داسې عبادت وکړي لکه هغه چې ته وینې او که ته یې نه وینې نو هغه خو ته وینې. بیا یې وپوښتل د قیامت ورځ به کله وي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل د هغې ورځې په اړه مې معلومات تر تاسې زیات نه دي. بیا یې وپوښتل ښه نو راتګ یې کومې نښې لري؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل هو یو څو نښې یې دا دي دا چې منځ خپله باداره وزیږوي، هغه شپانه چې اوسکاري او څپلۍ نه لري، داسې به شتمن شي چې د دنګو ماڼیو په ودانولو کې ورسره سیالي پیل کړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي هغه سړی چې ولاړ سودا مې شوه چې دا به څوک و؟ همدې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغږ کړل عمره دغه سړی دې وپېژاند؟ ما ورته وویل الله تعالی او رسول یې ښه پوهېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وویل ای عمره دا جبریل و او ځکه راغلی و چې ستاسې دین تاسې ته در وښیي. دا حدیث د صحیح مسلم ده. يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي. يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي. هبي علينا فالقلوب أجادب جودي بوحي عن نبي أعظم. هبي علينا فالقلوب أجادب جودي بوحي عن نبي أعظم.